کم یو ماشوم چې خبرې نه کوي او یا یو ماشوم دی د هغه غاښونه نه راخیږي، نو دې دپاره یو آسان عمل درته ښیم. دا عمل وکړې انشاءالله ماشوم به خبرې م شروع کړي او په اسانتیا سره به یې غاښونه م روغېږي. که چېرته صورت بني اسرائیل ولیکلی شي او هغه بیا په اوبو کې ووینځلی شي او هغه انځله شوي اوبه په یو ماشوم باندې وڅکي، انشاءالله چې الله به یې ژبه روانه کړي، یعنې دا ماشوم به خبرې شروع کړي. او اوس هغه ماشوم چې د هغه غاښونه نه راخیږي، نو یو آیات درته ویم، بیا درته د استعمال طریقه ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. دا آیات مبارک اولولې او ماشوم پې باندې دم کړی او بیا د اودس په حالت کې ولیکئ او موم جامه یې کړی، یعنې د دې نه تعویض ساز کړی او د ماشوم په غاړه کې واچوئ. انشاءالله چې د ماشوم غاښونه به په اسانتیا سره روغېږي. نو یو ډېر مجرب عمل دی. دا ټول د قرآن او د احادیث مبارکه دمونه دي. نو د دې هر چاته اجازه شته دا چې دې هر څوک کولی شي او دا دمونه دا چې دې اثر هم کوي ښه، نو ټولو ته اجازت شته دی.